अस्सलाम वालेकुम मलगुरु अफसोसनाक खबरदार आगले दे सेनेटर मुश्ताक अहमद द नाजायज रियासत आर्मी गिरफ्तार करे दे तासु ल मालूम हुई چې دا د मुसलमानانو मदद د پاره تل او هغه ملک لا په کم ملک باندې چې تیر شوی سو کالو داسې د دغه فسادي ملک د دغه ناجایز ریاست ظلمونه شروع وجي تاسو له دا هم معلومه وي چې سلويخ کشتو باندې مشتمل یو امدادي سامان پکې هم او یو ټیم هم چې د سلويخ ته کشتو باندې مشتمل او هغه دغه مسلمان ملک ته مدد د پاره تلی وو هغه سلويخ والا کشتۍ چې کوم دي هغه دغه ناجایز ریاست آرمی ګری کړی دي چې په دغه کشتۍ کې په دغه کشتو کې سېنیټر مشتاق احمد هم په یو کشتۍ کې ناستو جی ګوره دی ویل کېږي ګلوبل سمت فلوټیلا ګلوبل سمت فلوټیلا دغه کشتو د کما کنوي چې کوم روانه شي و دغه غزه د فلسطین د مسلمانانو امداد د پاره داس آرمی والا کشتۍ نه وي یا ملک آرمی نه و نه یو فسادي آرمی و چې دای سره راکټي وي یا دای سره بمونه یا دای سره هتیار او دای سره صرف امدادي د خوراک خاک سامان دغه مرسته د پاره تلی وو چې سره مرسته کی ایله ضرور ورای لاس په سر باندې کی دی او ایله وای چې وی آر ویډیو چې موږ تاسو سپورټ کوو او موږ تاسو په غم کې تاسو سره شریک یو لکه یو فسادي ټوله نه و د امن و امان برقرار ساتلو د پاره تلی چې الته امن راشي د امن आवाज به اوچت کوچی پای کې سېنیټر مشتاق احمد هم شامل سېنیټر مشتاق احمد چې کله دلته نتلو هغه مختلف ویډیوز پیغامات هم موږ تراغلو چې پای کې یو پیغام دا هم ډیر زیات وایرلو چې تاسو لیا شي د پاکستان کې هم دغه مسلمان ملکونو د پاره احتجاجونه کول خو د بده مرغه په اسلام آباد کې یو پولیس هغه ویلو چې ته دومره تکړه یو ځان له دومره تکړه وینو ته هغه ملک ته ولې نه ځي نو بیا د باقاعده یو ویډیو جاری کړي او ویلو چې هغه پولیس ته اوس خیمه چې هغه ملک ته زدا د راو رسیدم تاسو ځای اسلام آباد کې احتجاج لنه پرېخم غوزه هغه ملک ته د امداد د پر راو رسیدم نو سو یو افسوسناک خبردار چې دغه سېنیټر مشتاق احمد سره نور به هم د ډیرو ملکونو مختلف مسلمان رهنماوي مختلف بهادر مسلمانان به سوق دومره غټ سټیپ وچتول شي سوق هم نشو چتول په خلا باندې خو هر سړی باتور دي خو چې وین اټ کم ټو اکشن چې کله خبره اکشن تشي نو بیا هر سړی شاله کیږي پریکټیکل لایف سو کم نه تیوریټیکلی به هر سړی لیکچر درکې تیوریټیکلی زم دل لګیایم خو بیا د مال سکوي چې تلاړ شنو په لزما کې دومره همت نشته دي ما کې دومره دغه نشته چې زه دغه تلاړ شم او دغه غزه مسلمانانو د پاره امداد د پاره یا مطلب تر اوسه پورې چا هم سټیپ نو چت کړي بغیر د سېنیټر مشتاق احمد په پاکستان کې ډیر بادر خلک شته خو په لمه د لزان مثال درکو په پاکستان کې ډیر بادر خلک شته ډیر داسې خلک شته چې په خلا باندې تعالی غرونه هم ټوکړي ټوکړي کول شي خو دغه ته چا هم دومره غټ سټیپ نو اشتل چې کې سېنیټر مشتاق احمد سره فهرست شو ټول نړۍ باندې سېنیټر مشتاق احمد تاسو لدی تصویر کې هم کاری چې باقاعده دغه د جیل تصویران ویډیوز هم وایرل شوی دي اوس د تاسو دی حواله سره سب پوینټ اف ویو دی آیا موږ ته از ا نیشن موږ ته از ا مسلم اواز او چتول پکار د کنه د رهایی د لپاره صرف سېنیټر مشتاق احمد بنی د سېنیټر مشتاق احمد غونډبا نورم پسونو کسان دغه ناجایز ریاست گرفتار کړي وي نو موږ له پکار دی چې سېنیټر مشتاق احمد د لپاره او دغه سونو کسان کم چې گرفتار شي وي ښکارا خبره د مسلمانان به نه مسلمان مدد له مسلمان زی تاسو بچرته نه وی کتل چې د مسلمان مدد له یو کافر لا یو يهودي یا یو بل مذهب ولا سړی لاړ شي ځکه نن سبا دغه خلک چې کوم دي ټول مسلمان تر یو ځای شوی دي نو ښکارا خبره ده چې دا څومره هم سلويخ کېشته وي په دې کې مسلمانان ناس د امدادم د مسلمانانو ملکونو روان شي او خپل مدد آپ روان شي لکه دې کې دا نه چې د حکومت د سپورټ یا د دوبۍ یا د سعودي عرب یا د پاکستان دی ملکونو حکومت سپورټ په ذریعہ نه چې دا خپل مدد آپ د خلکو چاندې کړي وي د خلکو مددونه غوستي دغه مسلمانانو د پاره او دغه سلويخ کېشته روان شي چې ګلوبل سمر فلوټیلا په نوم باندې د نوم ورکړل شي او هغه سلويخ ولا کېشته چې کوم دي دغه د ناجایز ریاست آرمی ګری کړی دی جی نو غټ بریکینګ نیوز دا جی دعا ولا کوي چې الله پاک والله هر منزل آسان کی هر مشکل والله آسان کی د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام